ستا محبت خو ګندګیري شوه او د داسې ګندګیرۍ نه زما نفرت دی. وطنا 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 زستا د مینې رنګ کې رنګ شو پرورو زړه دې زما وړې پسترګو کومارو لال ګلابي جنې. سلامونه ګرانو کتونکو، هیله لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ او خوشحاله یاست. زه ستاسو کوربه عظیم خان مندوخیل، تاسو ګورئ وطن چینل. ګرانو کتونکو، د کراچۍ په ښار صدر افشان سینمې مخې ته ولاړ یم چې د غټ اختر دپاره د ارباز خان په ډایرکشن کې یو غټ فلم محبت ګندګیري شوه. دا فلم په افشان سینما کې لګېدلی دی. له کتونکو رایه اخلو چې فلم څومره ښایسته فلم دی. سینمې ته دننه ځو. ډېره مننه. السلام علیکم. وعلیکم السلام وروره. نوم دې څه نومېږي؟ اصغر خان. اصغر خان، محبت ګندګیري شوه څنګه فلم دی؟ ډېر ښکلی فلم دی، ډېر وډ فلم دی او ارباز خان چې کوم دی دغه دا ډېر زبردست فلم جوړ کړلی او ډېر مشهور فلم دی. زبردست والیه په دې فلم کې څه دی؟ دې کې لکه وړه کهاني چې کومه ده محبت کې د جنۍ او د ارباز خان محبت ګندګیري، لکه دې معنی ارباز خان له واډ ورکول پکار دي. له ارباز خان سره چې په دې فلم کې کومه جنکۍ محبت کوي د هغې جنکۍ نوم څه دی؟ دلدار ملتانی. د دواړو کرکټر په دې فلم کې څنګه و؟ ډېر زبردست و، شاباش ورکول غواړي او مطلب دا د ارباز خان او ملتان دغه جنۍ لکه دواړو له واډ ورکول پکار دي. د پخوانیو فلمانو او د دې فلم څه فرق و؟ ډېر مځکې او اسمان. دا په محبت باندې جوړلی او د جنۍ هم ډېر ښکلی محبت باندې کار کړلی او د ارباز خان هم ډېر ښکلی په محنت او خواري لکه ارباز خان ډېره ښه ښکلې کړله، د جنۍ هم ښه ښکلې کړله او د ارباز خان هم ښه ښکلې کړله. اچھا، د فلم کې چې کومه موسیقي وه سازونه وو، دا سازونه څنګه وو؟ سازونه ډېر زبردست سازونه وشته. ارباز خان ګانې چې کومې دي A1 پاس ګانې دي. اچھا، ته دا وایه چې د ارباز خان دومره بهترینه فلم دی، په کار دی چې په دې فلم وده ته ایوارډ میلاو شي. نو هغه خو د سرکار کار دی وروره، واډ ورکول چې کوم دي که نه هغه د سرکار کار دی او ارباز خان او د جنۍ چې کوم کار او کردګاري چې کړله سرکار له پکار ده چې دوی له واډ ورکړي. ډېره مننه. کور د ودان. السلام علیکم. وعلیکم سلام. نوم دې څه نومېږي؟ عمران صافي. د فلم په حواله څه وایي؟ فلم په حواله دا وایم چې فلم ښه فلم دی او محبت ګندګیري شوه. د شروع نه خو مینوال دا ګڼل چې دا څنګه لوم دی محبت ګندګیري شوه، د وقفې نه پس که نه محبت ګندګیري شوه، بیا شروع کېږي ګندګیري. د وقفې نه مخکې خو فلم صحیح روان و، د وقفې نه پس بیا ګندګیري پکې شروع شي. او بل پکې د جهانګیر خان ډبل ګیټ اپ او ډایرکټر هم ښه وي او ګانې هم ښه وي او د ارباز خان کار هم پکې ښه و. خو دا دی چې د سلیما سهولت صحیح نه دی. نو پته نه دا ډایرکټران نوي نوي فلمونه غټ غټ فلمونه دا خو د غټ بجټ فلمونه دي او دا داسې سلیما له ورکوي 4 ځلې پکې سکرین بند شو. نو خلکو به یې داسې دي نو لکه بره پکې ډېرو خلکو وایي مسرت زنده آباد. نو په هغې باندې هم ښه فلم لګېدلی د ارشد خان په ډایرکشن باندې چا کړم بدعمله 3 ځل ما هغه وکتو. ډېر ښه فلم یې جوړ کړی، ګانې هم ډېرې VIP ګانې وې. نو او د شاهد عثمان په ډایرکشن کې هم فلم شوی دی عشق مبارک، هغه هم په دې رینو سینما کې ورکړی دی. خو لکه سلیما صحیح نه ده، نه دا صحیح ده نه هغه صحیح ده. او عشق مبارک په پېښور کې ناز سلیما باندې ټریفک ډېر جام کړی. دا نن هم ډېر زیات رش ولته او نن خو جهانګیر خان جانیم راغلی و، د هغې په وجه د هغې مینوال راغلی. اچھا، ته ماته دا ووایه، ته ماته دا خبره وکړه محبت ګندګیري شوه دې فلم ته د کراچۍ له کومه ځایه ځخه راغلی؟ زه خو په خپله د میټرویل نه راغلی یم. نو دا ملګري راته وایي راځه دا نور فلمونه مو وکړو دا به مو ګورو. فلم ښه دی خو لکه ما تا ته اوس وایي که نه لکه چې سلیما په دغه باندې صحیح نه دی.
لکه نه پکې سہولت شته او صفایي هم پکې نشته نور چې دی که نه سیټونه میټونه هم صحیح دي خو لکه د ساوند په حواله باندې هم صحیح نه دی او نور خو تا ته ما وویل چې لکه فلم ښه فلم دی ګانې هم ښه دي او دا څه ورته وایي کریکټر هم ډېرې زبردست دی. ډېره مننه کور دونه. ګرانو کتونکو زما پر څنګ یو پښتون ورور ولاړ دی. دې پښتون ورور هم د ارباز خان په ډایرکشن کې چې کوم غټ فلم د غټ اختر دپاره تیار شوی و محبت ګندګیري شوه. دا فلم یې وکتي. د دې فلم په حواله له دې پښتون ورور سره خبرې اترې کول غواړو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نوم دې څه نوم؟ سراج. فلم څنګه فلم؟ یاره فلم ماشاءالله ښه ده ښه ده ګزاره کوي. د فلم غانې څنګه وي؟ غانې دومره خوندورې نه دي یاره بس هسې دغه فلم خو ښه دی هغه د غانې د کار نه دي. اوس په نظافت کې کوم فلم لګېدلی دی هغه هیډ فلم دی صحیح دا هم ښکلی دی دا نه چې ښکلی نه دی. په فلم کې ایکشنز ډېر وو که کهانۍ ډېره؟ یاره کهانۍ ډېره ده دومره ایکشن نه چې څومره کهانۍ ده. دا ولې محبت ګندګیري شوه؟ دا خبرې ګندګیري شوه د ما وروره چې دا هر څه نه چې جهانګیري د وجه خراب شوه. ته څه وایې کلیوال؟ زه ورکې سم نه یم ښه دی فلم ګزاره کوي ګانې هم ښه دي. صرف د ګزارې والا دی که ډېر ښه دی؟ بس ګانې ورکې ښه دي د ناظم آباد نه ښه فلم لګېدلی دی. ته څه وایې کلیواله فلم څنګه فلم دی؟ ولا فلم خو زبردست فلم و او ډېر خوندور فلم ده. خوند یې په څه کې و؟ خوند په دا خبرو اهاني کې و. فلم زبردست فلم و. د ارباز خان کرکټر ښه و که د جهانګیر خان؟ خو بیا د ارباز خان هم صحیح ده د جهانګیر خو بیا بیخي صحیح ده. جهانګیر پکې ویلن و؟ او د فلم غانې څنګه وې؟ کهانۍ ته د جهانګیر کهانۍ صحیح و. کهانۍ خبره نه کوم غانې څنګه وې؟ غانې خو زبردسته غانه وه. محبت ګندګیري شوه د دې فلم په حواله څه وایې؟ څه خاص نوم نه دی محبت اشکی ده ګندګیري نه ده نوم غلط دی. پر دې فلم باندې کم نوم ایښودل پکار و؟ بس مینه محبت پکار و اختیار مینه مطلب که د فلم نوم وای مینه ګندګیري د بیا به ښه و. نه نه مینه زندګي ده. اچھا مینه زندګي ده بیا به ښه وه. تا ته خو پکار وه چې تا دا ټول ښار په بل اړولی وې او دښمن دې وژلی وې. السلام علیکم. وعلیکم سلام. نوم دې څه نوم؟ مانا بادشاہ. محبت ګندګیري شوه څنګه فلم دی؟ دا ګندګیري شو خو په جینۍ مې ګندګیري شو په جینۍ باندې ګندګیري شو. یو د هغه شهرباز خان مشوکه دی په هغه زموږ ویلن عاشق شو او زموږ ویلن چې دی دا پسنایي تر اوسه په پالټي پاتې دی روشه روشه وایي دا اوس موږ مخ ته ګورو مخ څه ګندګیري کېږي. او فلم ښه فلم و؟ فلم خو ډېر ښکلی فلم دی. او موږ دا وایو چې جهانګیر خان سره موږ ملاو شوی وایي او چې د هغه ایکشن موږ ډېر خوند راکوي. جهانګیر خان سره د مینه ده؟ مینه ده. ملاقات ورسره کول غواړو؟ او ملاقات ورسره کول غواړو. جهانګیر خان که کراچۍ ته راغی له ټولو مینوالو سره به ملاقاتونه کوي؟ بالکل او بالکل په دواړو سره ملاقات کوو. د فلم غانې څنګه وي؟ غانې ښکلې غانې دی او غانې درست غانې دی. د ارباز خان غانا څنګه و؟ ارباز خان خوند خو نه کوي جهانګیر خان غانې خوند راکوي. د جهانګیر خان غانې خوند؟ جهانګیر خان غانې خوند راکوي. ډېره مننه. دا خو صرف ٹریلر ہے پکچر تو ابھی باقی ہے میرے دوست. ګرانو کتونکو دا و د غټ اختر غټ فلم محبت ګندګیري شوه د کراچۍ په ښار کې افشان سنیمې د کتونکو رایه چې ما له تاسو سره شیر کړ تر بل خوندور پروګرام پورې مو پر لوی بازار سپارلي یاست. د خدای په امان.